بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو عزیزانو، خوشحال خان خټک سیریز په تیر شوي کیست کې مونږ تاسو ته ویلیو چې د شاهجهان له ناروغۍ وروسته اورنګزیب د تخت حاصلولو دپاره دارالشکو سره په جنگ شو او دارا یې گرفتار کړلو. یوه ورځ وروسته د اورنګزیب په عدالت کې دا فیصله وشوه چې دارا له د سزای موت ورکړی شي. لدې دپاره په دارا توهین اسلام الزام عاید شولو. اورنګزیب 4,000 ګورسوارو ته د تهلی نه بار د تلو حکم ورکړو او دا افواګانې یې پیلاو کړې چې دارا د ګوالیار یو جیل له لاړو. هم په دې ماښام اورنګزیب نظربیګ را وغوښتو او ورته یې وویل چې ماته د دارا کټ شوی سر پکار دی. نظربیګ او د هغې نوکران مقبول، محرم او فتح بهادر خنجر یې راواغېستی او د خیزرآباد محل ته لاړل. دا هغه محل و چې پکې دارا او د هغې زوی بندیوان و. په دې ساعت دارا او د هغه زوی ځان له پخپله دال جوړول، ځکه چې دارا له دا ډار و چې چېرته د بهر نه راغلی خوراک کې څوک زهر نه واچوي. نظربیګ دارا ته وویل چې مونږ د زوی بل ځای له لیږو. سهیر دارا په ژړا شولو. دارا خپل زوی راغاړې کړو، مګر نظربیګ او د هغې یو ملګري په زبردستی سهیر بلې کمرې له بوتلو. دارا له هم دا اندازه وشوه چې د نظربیګ کم مقصد له راغلی دی. دارا خپلې تکیې د لاندې یو وړه شان چاړه پټه کړې وه. دارا چاړه راوباسله او نږدې د نظربیګ په یو نوکر یې حمله وکړله. لږ ساعت کوشش لپس دارا کبو شولو. نوکرانو یې دواړه لاسونه ونیول او د دارا سر یې په ځمکه کېږدلو. د دې سره نظربیګ خپلې تورې باندې د دارا نه سر ووهلو او د سر یې تن نه جدا کړلو. چې د دارا سر اورنګزیب مخې له پیش کېدلو، نو دې وخت کې اورنګزیب د خپلې کیلې په باغ کې موجود و. د خپل ورور سر کتلو نه وروستو اورنګزیب حکم ورکړو چې د دارا سر ووینځئ او زما په مخ کې په یو تال کې کېږدئ. د دې موقع دپاره مشلونه او لالټینونه ولګېدل، د دې دپاره چې اورنګزیب خپلو سترګو باندې وویني چې دا سر د دې د ورور دی. په بله ورځ اورنګزیب دا حکم ورکړو چې د دارا په یو هاتي کېږدئ او یو ځل یې بیا په دهلي کې هغو لارو او کوڅو باندې وګرځوئ چې په کومو کوڅو او لارو باندې ژوندی تاسو ګرځولی و. دا دلخراش منظر چې چا هم ولیدلو، نو هغه حیران او پریشان پاتې شول. زنانه خپلو کورونو ته ننوتلې او په جړاګانو سر شوې. د دې نه پس د دارا تن یې د سر نه جدا د همایون مقبرې په صحن کې دفن کړلو. اورنګزیب خپل پلار شاهجهان ته یوه چیټي ولیکله. په هغې کې دا لیکلي و چې اورنګزیب د ستا زوی په تحفې کې د ستاسو په خدمت کې یوه داسې تشتري درلګي چې د هغې کتلو نه وروستو دا به ستانه چرې هم هیره نشي. د دې نه پس د شاهجهان په مخ کې یوه بنده تشتري پیش شوله. چې شاهجهان کله دا تشتري کولاو کړه، نو یوه غټه چغه یې وکړه، ځکه چې په دې کې د هغه ګران زوی دارا کټ شوی سر پروت و. دا منظر چې چا هم ولیدلو په ماتم شول. په دې ویر او آه و بقا کې زنو ښځو خپل زیورات د ځانونو نه اوښ کول. د دې واقعې نه بعد شاهجهان طبیعت دومره خراب شو چې خپل محل یې پرېږدلو. د دارا بقي لاش خو یې د همایون په مقبرې کې دفن کړی و، لیکن د اورنګزیب په وینا د دارا کټ شوی سر یې د تاج محل په صحن کې دفن کړلو. اورنګزیب دا خیال و چې کله هم د شاهجهان نظر د ممتاز په مقبرې پرېوځي، نو ورسره به دا سوچ هم ورځي چې د ده مشر او خوږ زوی دارا سر په دې ځای کې دفن دی.
دوستانو عزیزانو تر د دې تاسو ته دا پته ولګېدله چې اورنګزیب د تخت حاصلولو دپاره کوم حد ته لاړو. پاتې شوه د خوشحال خان خټک سره د دښمنۍ خبره. د خوشحال خان خټک سره یې څنګه دښمني راغله. نور وجوهات خو موږ تاسو ته په تیر شوي کیسټونو کې اورولي وو. یوه بله وجه هم وه. دا وجه کومه وجه وه؟ دوستانو عزیزانو د خوشحال خان خټک سیریز په بل اپیسوډ کې به موږ تاسو ته دا تاریخ بیانوو. دوستانو عزیزانو دا چینل د دې دپاره سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو ستاسو په خدمت کې په وخت سره تاسو ته رسیږي. زموږ سره اوسئ بلې نوې ویډیو دپاره. تر هغې الله حافظ.